که چا د بد بنسټ ایښودنه وکوله بنسټګر یې دی شو تر آخرته په هغه باندې که چا بد عمل کاوه دی په ګناه باندې مستقیم ورګرځه د هغه ګناه هم نه په کمیږي او که چا د نیک عمل بنیاد ایښی وي نیک کار یې کړی و تر آخرته ورباندې چا پر هغه لاره باندې تګ کاوه دی په ثواب باندې ورګرځه قدر امیر المؤمنین رحمه الله دا بنیاد راته کښېښوی یوه خاطره ده کله چې په دنیا کې سیکولریزم کامیابه سوی و او عثماني خلافت د هغه پر لاس باندې راچپه سوی و پای ټکی ورته ښوول سوی و بیا اسلام و مسلمان د مقتدر مسلمان په حیث باندې ښه ورځ نه ولیدل تر دا پورې چې دغه د علیقدر امیر المؤمنین رحمه الله د اسلامي نظام بنسټګر شو خصوصا په دې خطه کې موږ تاسو په افغانستان کې او دا د نړۍ دپاره یو الهام شو که څوک باندې عمل کوي که نه کوي خو په دې ځای باندې امیر المؤمنین رحمه الله مکلف و چې د دې ځای دپاره یو داسې نظام ښي دی چې هغه د سیکولریزم خلاف دی او په عملي ډول باندې د اسلامي نظام له راتګ سره سیکولریزم کډه وکړه نو هم ځکه یې دنیا دومره غټه دښمني پر غاړه باندې واخیسته چې یو دومره غټ اشر یې ورباندې وکړي تر څو خپل انتقام ځینې واخلي انتقام یې هم په ظاهري باندې واخیستی ځکه چې ډېرې اسلامي امارت منصوبین اسلامي نظام پلویان د افغانستان دا بیچاره او دربدره ولس وټکاوه او ځینې تطمیع کړو د ځینو یې ذهنونه ورخراب کړو مغشوش یې کړو افکار یې ورخراب کړو بد شیان یې په اخبارو کې ورپېچکاري کړو اسلامي نظام یې هغوی ته بدنامه ښکاره کړ او دا یې ورته وښودله چې اسلامي نظام ګواکې د چلاو وړ نه ده دا د تعمیل وړ نه ده دا دلته نه چلېږي خو پروردګار عالم هغه څه کوي چې هغه باندې بیا د بندګانو سر